په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره زیاته شیر کیږي چې یو پیر ناسته او ورسره یو خزه هم ناسته ده او د هغې سره خبرې کوي او یا د هغې سره سنور داسې حرکات کوي چې هغه د کتلو نه دي. په دې ویډیو کې تاسو سره همدغه هر څه شریکوم چې تاسو په خپل سترګو وګورئ چې دې پیر په کومه طریقه باندې کوشش کړی دی چې دغه خزې سره بدکاري وکړي او دغه خزې هم داسې چالاکي کړې ده چې موبایل یې ایښی دی او مکمل ریکارډینګ یې د دغه پیر نه کړی دی چې اوس دغه ریکارډینګ ډیر زیات خور شوی هم دی او مونږ غواړو چې دغه ویډیو تاسو سره شریک کړو. نو مونږ سره د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر اخره وګورئ ځکه چې په دې هر څه باندې تاسو هم پوه شئ چې پیران نن سبا ښځو سره کوم غلط کارونه کوي. مهرباني وکړئ دا ویډیو ماشومان مه ګورئ ځکه په دې ویډیو کې څه داسې مواد هم شته چې هغه د ماشومانو د کتلو نه دي. قدرمنو دوستانو که مونږ تاسو نن سبا وګورو نو اکثره ښځې په داسې عجیبه کارونو باندې اخته شوي دي چې د وړو کارونو لپاره به هغوی پیرانو او یا داسې ملایانو ته ورځي چې په هغوی باندې تعویذونه کوي او په دغه تعویذونو باندې د هغوی دومره یقین جوړ شوی وي چې هغوی وایي چې دغه تعویذ هر څه کولی شي او د الله تعالی طرف ته هیڅ توجه هم نه کیږي. همدغسې واقعیات دغه ښځې سره هم شوې ده چې ویل کیږي د پنجاب په علاقه کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې یو جعلي پیر ته یوه ښځه ورغلې ده چې د خپلې کورنۍ څه مشکلات ورته بیان کړي او د هغه نه د تعویذ یا د دم دعا غوښتنه کړې وه چې دغه پیر ورته بیا ویلي و چې ته څو ورځې پس راشه زه به تا ته مکمل دم دعا او تعویذ وکړم او بیا به یې تا ته درکړم ته یې بیا خپل کور ته یوسه. خو چې کله څو ورځې پس دغه ښځه بیا ورغلې ده نو دغه پیر ورسره همدغسې د ناروا کار کولو کوشش کړی دی چې دغه ښځې هم چالاکي کړې وه او یو ویډیو یې جوړه کړې ده ځکه چې دغه ښځې ته معلومه وه چې دا پیر داسې انسان دی او دا به ما سره ضرور داسې کار کوي نو د مخکې نه یې هر څه برابر کړي او د دغه پیر د شرمولو پلان یې جوړ کړی اگر که دغه اصلي پیر نه او د له دې نه وړاندې هم ډیرو خلکو سره داسې کارونه کړي دي نو ځکه الله تعالی وشرمولو. درنو دوستانو هر کله چې چاته داسې څه مسله مخې ته راځي پکار ده چې الله تعالی ته توجه وکړي ځکه چې الله تعالی د ټولو نه بهتر اوریدونکی دی او بهتر مسایل حل کوونکی دی. نو نه دی پکار چې انسان نورو انسانانو ته لاړ شي او د نورو انسانانو نه مرسته وغواړي. الله تعالی دې وکړي چې مونږ تاسو د داسې جعلي پیرانو نه په امان کې وساتل شو او خدای پاک دې زمونږ ستاسو ایمانونه دومره نه کمزوري کوي چې د داسې پیرانو نه تعویذونه وکړو او یا په دوی باندې داسې یقین پیدا کړو چې الله تعالی زمونږ نه ناراضه شي ځکه چې دا یوه لویه ګناه ده او شرک ګڼل کیږي چې د الله تعالی نه علاوه څوک د نور چا نه مدد غواړي او یا د تعویذ په وسیله باندې د خپل کارونو حل کول غواړي. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. زمونږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.